نن د روزې لسمه ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کومې کوروالاوې وې کومې بیبیګانې وې کومې ازواج مطهرات وې په هغو کې تر ټولو اولنۍ چې ده هغه خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها نیمیږي پر لسمه روزه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت لسم کالو د دې د عمر پنځه شپېتم کالو چې دا وفات شوې ده نو پر لسمه روزه دا وفات شوې ده غواړم چې د دې په باره کې لږ څه ذکر چې دی هغه وسي نو به زموږ دماغونه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم له کورنۍ خلاص نه راځي چې زه پیغمبر علیه السلام مبارک نه پیژنم د پیغمبر علیه السلام کورنۍ چې ده هغه نه پیژنم دا خدیجة الکبرا چې دا تقریبا دوه خاوندان د دې مړه سو یو خاوندو بیا بل خاوندو دریم خاوند جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې دا کونډه وه عمر یې 40 کاله و جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالکل 25 کلن ینګ ځوان و نو د پیغمبر علیه السلام له دې سره نکاح چې د هغه وسوله تقریبا پیغمبر علیه السلام مبارک 25 کاله له دې سره تیر کړو په دا 25 کاله پیغمبر علیه السلام بیا بل واده بل نکاح چې د هغه کړی نه ده تر څو دا ژوندی وه تر څو د پیغمبر علیه السلام په کور کې دا وه او په دې کې بیا عجبه خبره ده د عزیزانو چې د دې نکاح د پیغمبر علیه السلام سره څنګه وسوله نکاح داسې وسوله چې د دې لقب چې دی هغه طاهره و طاهره وای پاک دامنې ته نو پیغمبر علیه السلام څو عمر پسونه کتل بیا د هغه څخه مابعد راولاړ سو پسونه پرېښول بیا یې وشان کتل یو پیغمبر علیه السلام مبارک و یو بل ملګری درلود هغه د پیغمبر علیه السلام شریک کولو نو پیغمبر علیه السلام مبارک و دغه شریک به مطلب یو ځای وشان درلودو دا به په کرایه باندې وچاته ورکول نو یو ورځ داسې پیښه شوه چې د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها و خور ته یو وش په کرایه چې دی هغه ورکړي خیر دا ولاړه هغه په سفر به تللي یو ورځ دوې او درې به تېرې سوي واپسې کې چې بیرته راله نو دا یو وش چې دی هغه یې ور وسپارئ څه کرایه یې ورکړه څه پسې پاته شوله نو به قرار دغه د پیغمبر علیه السلام شریک به هلته ورل یا د خدیجة الکبرا خور لره چې هغه کرایه در سپاته دغه راکړه دی بول در کوم یاره در څه زغلم خو نه بیا یو ورځ د خدیجة الکبرا خور پوښتنه ځینې وکړه ته یوازې ما له راځې دا ستا شریک ولې نه در سره راځي دې شریک یو ورځ نبي علیه السلام ته ویلې ول ته زما سره نه ځې وروره پیسې ټولې زه دلته راوصلومه دا څه رقم خبره ده پیغمبر علیه السلام مبارک ورته ویلې ول زه شرمېږم دا زنانه ده یاره اوس ورته روان یې چې زما کرایه در سپاته ده عجبه خبره دا ده زه ډېر شرمېږم ما ته شرم درېږي دا نو د پیغمبر علیه السلام عمر چې دی هغه تقریبا 25 کاله دی و نبوت یې لا 15 کاله پاته دي نو دا خبره چې دی واورېدله ډېره حیرانه سوه چې دا څنګه پاک دامنه ځوان دی دا څومره محترم دی خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها دا خبره واورېدله په زړه کې دا خبره راله چې دا څنګه ښه ځوان دی او دا څومره محترم ځوان دی نو قرار بیا بل ورځ خدیجة الکبرا بیا مالداره زنانه و ډېر مال دولت الله ورکړی و نو پیغمبر علیه السلام یې شام له راواستوي په دغه کاروبار کې ډېره لویه حصه یې ورکول ته ولاړ سه په واپسې کې چې بیا رالو نو یو چې کوم غلام د پیغمبر علیه السلام مبارک سره ورسره و د خدیجة الکبرا خدیجې پوښتنه ځینې وکړه ول دی څنګه ځوان ول دومره محترم لکه څومره چې خود یې محترم په خپله دی په خبره سر خلاصېږي زه الفاظ نه لرم چې زه د محمد رسول الله په باره کې ووایم چې دونه محترم یې دومره محترم و لکه چې څومره محترم صلی الله علیه وسلم و نو خدیجة الکبرا اراده وکړه چې یاره دې سره د نکاح ترتیب برابر سوی وی شو نو قرار یې یو رقم پیغمبر علیه السلام لره آل ورواستوئ یا بیا په دې مابینځ کې یو بله زنانه و بیبي نفیسه نومېدله نفیسې ته خدیجې وویلې ول ته ورسه ده ته ووایه چې ته واده ولې نه کوې دا چې ورله پوښتنه ځینې وکړه ته واده ولې نه کوې ته زه غریب سړی یم زه
ډېر لاس مې تنګ دی زما د نکاح ترتیب نه برابرېږي ول چې ګر د نکاح ترتیب دې برابر سي د مهر ترتیب دې برابر سي د کور ترتیب دې برابر سي که یې ول ولې نه کوم ول نو زه به ځای در وښیم ول څوک ول خدیجة الکبرا ول خدیجة الکبرا وګوره زه وګوره زه د دې سره مزدري کومه دغه سیټه بلل کېږي مالکه بلل کېږي مالداره دغه چیرې ول ګر سره که ترتیب جوړېدی تی که یې ستا خوښوي ولې نه کوم دا خو نو خدیجة الکبرا ترتیب برابر کړی په خبره خو سر خلاصیږي دا یو ترتیب سلو بل ترتیب دا سلو بیا پیغمبر علیه السلام مبارک لري آل ورواستوي چې ته نکاح هغه ول یاره نه به وسي که وسي خو ښه خبره ده زه غریب سړی یم هغه ول کېدلی سي بلکل کېدلی سي خیر بیا د نکاح ترتیب برابر سو نکاح میکاح چې دغه وسوله اوس عجبه خبره پیښه سوله خدیجة الکبرا را ولاړه سوله پیغمبر علیه السلام مبارک لري څو روپۍ راواستول اوقیه دوې اوقیه د سونې یا د سپینو زرو دا یې راواستول دا به واخلې یوه جوړه به کالي واخلې یو به پسه واخلې پلانی شی به واخلې دا به زموږ کره ګفټ راواسته جوړه راواسته هدیه راواسته عجبه زبردسته څونه ښه خوندور انداز دی زموږ ژوند نه دی زموږ ژوند خو د دروغو دی یعنی دا زموږ توی زنانې کور ته ولاړې سي پیسې له ما تا وړي دي خاوند روپۍ ورکړي دي ولاړه سي هلته ښه شاپینګ وکړي ښه ورور د هغې خوای بیکونه ډک راخیستي وي دا مې پلاني ورور دا مې پلاني ورور دا مې اکا دا مې ماما دا مې مور نخ درواغ دی او پیسې د چا وړي دي د خاوند یې وړي دي یعنی زموږ ژوند درواغ دی که نه دی داسې زموږ هر قدم د دروغو سره دی او دا څه چم کوي دا را ولاړه سوله اوس پیغمبر علیه مبارک نو لاس تنګ دی شی نه لري دلته د دې پلار ویل زه د ده سره ستا نکاح نه در کوم دا خو غریب سړی دی پلانی دی ورته غږ مه لره شریفه سړی دی محترم سړی دی مکرم سړی دی معظم سړی دی دا خبره پرېږده خو یو رقم نکاح میکاح چې دغه اوس غټ داستان دی نو زه خبر را مختصره کوم نو اوس خو دا په دې پوهېدله چې پیغمبر علیه السلام خو شی نه لري زموږ کړه چیش راواستوي نو لکه چې کوزدا وسي نو بیا خلک څه روپۍ ورکړي هغه زموږ ته د درواغ روپۍ نه په پتناسه کې چې ورکړي یو سوټکیس یو جامه یو جوړی یو کپړې مپړې اوس دا پیغمبر صلی مبارک نو نه لري دا په خبره پوه ده نو قرار راولاړه سل روپۍ ورکړي چې داسې یوه جوړه کالي واخله یو پسه واخله یو پلانی شي دا طبراني را نقل کړي طبراني حیات صحابه مولوي صاحب کې ذکر سته حیات صحابه کې ذکر سته او بیا پیغمبر صلی مبارک په ښه جوړه کالي اخیستي بیا به یې پسه اخیست دی ور واستول هلته پلار خوشحاله سو وایي دا خو ښه خبره ده زه به ته یو ډېر ښه توری ووایم هر هغه زنانه چې هغه پر خپل خاوند مشره یي هغه ډېره هوښیاره یي دا خپل خاوند داسې ولین ته برابروي والله کې انسان تصور وکړي دا عمر چې کم یي بیا به خاوند پاوګاره که یو فنکشن لره ځي یو پروګرام لره ځي یو واده لره ځي یو کوزدې لره ځي دی پر پریشان چې دا خو اوس کوچنی د عمر یې کم دی نو دی نه چې یو داسې خبره ځینې وسي دی نه یو زما راز ځینې وویل شي دی نه چې یو دی مجلس وکړي دا خبرې سته او چې کله کوروالا پر خاوند مشره سوله بیا داسې لاره ورښایي والله لکه مرشد چې خپل مورید ته ورښایي لکه پیر چې خپل مورید ته ورښایي او استاد خپل شاګرد ته ورښایي داسې لاره ورښایي نو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ډېر هوښیار ډېره پوه 40 کاله عمر دی د محمد رسول الله 25 کاله عمر دی نو لارې ور وښوله بیا واده وسلو پیغمبر علیه السلام مبارک باندې داسې ګرانه وه دومره ګرانه وه چې یو ورځ جبریل امین علیه السلام راغلی ول یا رسول الله دا نو اوس پیغمبر صلی نبي سو د نبوت بعد خبره ده صحیح 15 کالو خو بغیر د نبوت تیر سلو د نبوت بعد جبریل امین علیه السلام راغلی چې یا رسول الله خدیجة الکبرا را روانه ده د خوراک یو شی راخستی دی زمام سلام ور باندې وایه الله جل جلاله فرمایي زمام سلام ورته وایه الله فرمایي زما سلام ورته وایه خدیجې ته په زنانو کې دا واحده زنانه ده چې دې لره د الله له جانبه سلام راغلی دی چې سلام دی وي پر تا عائشه صدیقه له جبرئیل امین علیه السلام سلام راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام پر عائشه باندې وایه خدیجة الکبرا ته جبرئیل امین علیه السلام وایي د الله له جانبه او زما له جانبه سلام ور باندې وایه او ورته وایه په جنت کې یو ډېر زورور شانداره کور خوشخبري ورته واوروه دا دومره محترمه زنانه ده او د پیغمبر علیه السلام مبارک
اولاد ټول له دې سوي دي د پیغمبر علیه السلام مبارک اولاد یو ابراهیم چې دی هغه نه دی هغه د ماریه قبطیه صدی رضی الله تعالی عنها دا څلور لونی او دوه زامن چې عبد الله دی قاسم دی دا د خدیجه الکبرى څخه دی ابل د فاطمه په خبرو کې ما درته وویل ما مجلس کوي نو ما فکر بل خواته مال دغه دوه زامن د بیبي فاطمه څخه دی انو میسجان را شروع مولوی صاحب غلطی دی وکړه مولوی صاحب خطا درسوس مولوی صاحب ژر خپل پوزیشن واضح ک مولوی څه تراش نه خریست ماول دا سپین تورې به درته وایم د نيستي به چا سر نسبه ته ولې دومره بې وقوفه چې زه تا ته ټول داستان وایم که زما څه یو توري مطلب ما یو وایي هغه بل صبح ته نارې جوړې کړلې یار الحمدلله دغه لوی عظیم رب احسان دی چې ما نیم جهان په یوه خبره پېژندلی دی چې ما د خلکو دلته قومیت کوي صحیح په نیمه خبره ته زما مور خور راښکنځه که ما خبره وکړه دا قومیت دی او که ستا مور خور خو دا نقسته چا د ښکنځله ما خبره پر وکړه چې دا ظلم دی ناجایز دی مې کوي دا ډېر د نر زوی دی دا مولوي صاحب صحیح سو د نرزوی څنګه ستا پر وار د نرزوی یم پر خپل وار ستا تر وار سل واره د نرزوی یم دا به بابل تورې هم درته ووایم نو ټول اولاد چې دی هغه د خدیجه الکبرى څخه سوی دی ټول اولاد نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک به هر وخت دا بیا چې دا وفات شوله تقریبا 15 کاله عمر یې د روزیه لسمه وه او د پیغمبر سم د نبوت لسم کالو و هجرت لا درې کاله پاته وو په مکه معظمه کې دا وفات شوله پیغمبر اسلام مبارک په خپل قبر تور شپس شوسلو د مطلب دفن کده په کې شوله نو بیا هر وخت ډیره یادوله چا خدیجه ولا خدیجه و دا سینې کوا چې دا مازی به شی رالی ولدا د خدیجه سیلی لري وسی چې دا مازی به شی رالی ولدا د خدیجه واقع قریب ته وسی عائشه صدیقه مله به ډیر خشم راتلی پر دې خبره ته نو وز دا څه کچ یاده سپین سر ښځه ولا دریم خاوین دې ته ولې نه ته یاده دا چیش دی پیغمبر علیه السلام ورته عائشه ژغ ملره دا هغه زنانه ده چې زما اولاد له یوې کوروالا څخه نه دي سوی له دې زما اولاد وسو دا معمولی خبره ده دا هغه زنانه ده چې ګر جهان پر ما دروازې وتړلې دې څه وکړو دې مال او دولت چې دی هغه ما ته راکړي دا هغه زنانه ده چې ګر جهان چې دی هغه له ما بایکاټ وکړي لیکن دې څه کول دې زما طرفداري کوله دا هغه زنانه ده چې ما کله د نبوت اعلان وکړي اولنۍ په زنانو کې دا ده چې ایمان یې راوړي او اسلام چې دی هغه یې راوړي سبحان الله څومره پاکې زنانې دي څومره پاکې زنانې دي او څومره د الله له جانبه څومره سلامونه او څومره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هر مجلس په هر ځای پر هر میدان یې یادوه سبحان الله الله اکبر څومره لویه خبره ده الله رب العزت د دې د حیات څخه زموږ زنانې خو څه کوي و موږ ته له حیا را نصیب کړي زموږ هره خور هره لور هره کوروالا هره ادې هغه ته د الله رب العزت د خدیجه الکبرى د ژوند مطابق ژوند چې دی هغه ور نصیب کړي هغه حیا هغه شرم هغه وقار هغه عزت هغه د خاوند احترام هغه د خاوند احترام مال روپۍ د دی ولې لیکن خدمت د چا کوي د محمد رسول الله کوي په کار خدا و چې پیغمبر علیه السلام مبارک خدمت کړی وای زموږ خلک ډېر موږ پر چپه باندې روان یو یعنی که درته ووایم یوه ورځ نه دویمه ورځ یو ځوان راځي چې مولوي صاحب د خپلې کوروالا د وجې داسې پریشانه یم په داسې مشکل کې یم خودکشي جایزه ده چې ویې کړم که نه وکړه خودکشي جایزه ده څومره عجبه خبره ده دلته پیغمبر علیه السلام مبارک 25 کلن ځوان دی 40 کلنه زنانه ده او دا دریم خاوند دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره شاندار ژوند 25 کال ورسره تیر بل ایت سی وی زنانی کور والا دومره ټیم نه دی ورسره تیر کړی لکه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره پیغمبر علیه السلام مبارک څومره وخت تیر کړي نو موږ عزیزانو موږ دنیا ته ډیر ګورو آخرت را څخه یېر دی موږ د الله او د رسول خبرې را څه یېرې دي د دنیا خبرې مې ډېرې په یاد دي یعنی ابن جوزی مولوي صاحب فرمایي پخوا زمانه کې داسې وو د خپلو بچیانو ته به دغه د صحابو تاریخ داسې ور زده کوئ لکه موږ ته چې نن د مور پلار تاریخ ور زده کوو د مور پلار نه موږ پکې څنګه زده کوو داسې به د صحابو تاریخ ور زده کوئ ما ورته چې خدیجه الکبرى وپېژنو بیا که چا خبره ورباندې کوله بیا ما ورته ترمنوي چې او دا خو خدیجه ده دا پلانې چې کومه خبره کوي دا غلطه کوي ګوره څومره لوی
پروپاګاندا روانه ده چې پیغمبر علیه السلام مبارک د عائشه صدیقې سره واده وکړي. پیغمبر سره مبارک دومره و د عائشه صدیقې مبارک عمر چې دی هغه تقریبا 9 کاله و دومره و. څه حال جوړ کړی دی؟ دلته بل طرف ته وګوره محمد رسول الله د 25 کالو دی او هغه یانګ ځواني هغه چنار ځواني پیغمبر علیه السلام د هغه کونډې سره تېرې چې 2 وره کونډه سوې او بیا یو کال نه 25 کال ورسره تېروي. خلک ولې د پیغمبر علیه السلام دې ته نه ګوري چې هغه خبرې ته ګوري؟ انجیوز والا نه دي دا. کله چې پرتګال را زړولي وو کمیسان دا اوس د ښځو په ورځ زړولي وو مدرسه و چش و طالب د املا د چانې ویل صحیح سلو دا د 9 کالو دی د 50 کالو دا لای دا تورې لیکلي ولو. دلته ولې نه ګوري ظالمانو؟ خدای په سترګو ړانده کا. تی څنګه د محمد رسول الله د شان سره دومره کمزوري چې داغه جوړه که خو خیر الله رب العزت مشتا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت مطابق ژوند را نصیب کړي. زموږ لونو زموږ خوندو زموږ کوروالاو زموږ مند دی الله رب العزت د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها پر قدم باندې ژوند چې دی هغه نصیب کړي. الله دې دومره رحمتونه ور باندې ووري دومره رحمتونه ووري چې څومره د الله په علم کې دي څومره د الله په قدرت کې دي. او زموږ د خوا دې ډېر سلامونه یې پر دې زموږ د خوا دې ډېر سلامونه یې پر دې. الله رب العزت دې د دې شفاعت موږ ته را نصیب کړي. الله دې د دې شفاعت زموږ په باره کې قبول کړي. الله دې د دې احترام د دې اکرام د دې چې کوم عزت دی هغه دې الله موږ ته را نصیب کړي. شیګان په دا ورځ ډېر زبردست مجلسونه پروګرامونه کوي. شیګان داسې په دا خپلو خبرو ولاړ دي. سنیانو دی مې کور خراب دی سنیان داسې 2 نمبر دي داسې 2 نمبر دي. ته ورسې وګورې کله کله یو سړی ډېر مذهبي کټر مذهبي سړی سبا کې ووایي پر یو غټ پوسټ باندې راشي بیا د ابوبکر صدیق د حضرت عمر فاروق خبره نه کوي. وایي یاره ټول صحابه کرام دي. شیګان نه دي شیګان د نر زامن دي چې هر څو چیپ ارمي شیعي په محرم کې د چا خبرې کوي؟ د امام حسین خبرې کوي د حضرت علی کرم الله وجهه خبرې کوي د فاطمه خبرې کوي د خدیجه الکبرى. نه په شرمیږي سنیان شرمیږي هغه وایي ګرد دین یو دی نو بس ټیک د سید داسې ما ته ورځ سړی ول مولوی صاحب تبعیش د خپل نامه سره حیدری او فاروقي او شی ویل کې ما ورته ویل خپل پاپتا کې یو سیم بدلای نمبر بدلای ما ته حیدری او فاروقي د ځان سره لیکا صحیح سلو. زموږ خلک چې ولاړ شي هغه پر هغه حل نه پاتېږي. بس د روپۍ ورسېدې کرسۍ ورسېده توره ویګو ورسېده 5 باډي ګاټان ورسېدل بس اوس دی وایي زه یم څه ابوبکر صدیق غواړي. تا خو په دا خپله ځواني کې ټول عمر د ابوبکر صدیق خبرې کولې. شیګانې په کوچنیوالي هم کوي په ځواني هم کوي په سپېژړتابه هم کوي د مرګ پر حال هم کوي. دا زموږ د دوی فرق دی سیده. اوس نو ته اندازه ولګوئ چې فرق یې څنګه دی. بیا به وایي مولوي صاحب د شیګانو صفتونه شروع کړي دي. خلک د سپۍ صفتونه لګوي. ته څه وایې؟ د شیګانو صفتونه کوي. د شیګانو صفت په منې په دې ځای کې خدیجه الکبرى درنه کړې ده. فاطمه رضی الله تعالی عنها درنه کړې ده. امام حسن او حسین دروند کړی دی. موږ په اسی په دروغ کې وتلی یو. اسی مې بس دعوه جوړه کړې ده که څه غریب و ډېر زورور د صحابو کیسې کې لږ روپۍ پیدا کېدی دی بیا وکړي ته ورسې په دفتر کې دی وکړي دا خبرې وایي یاره نو څنګه کوي حالات برابر نه دی خوند هم نه کوي. زموږ نمبران چې دی هغه ټریسېږي زموږ موبایل چې دی هغه ریکارډینګ کېږي ولا خانه مې خراب څنګه دي صحابه و شاته وغورځوله. سبحان الله الله اکبر. الله دې موږ ټولو ته احترام را نصیب کړي. دا خبره ختمه شوه.